अस्सलामुअलैकुम मलगरो जावेद रहमानी मा د WhatsApp پر ترن دوه طریقې داسې طریقې ښیم چې د هغې په باره کې اوس پورې تاسو سوچ هم نه کړی. دا WhatsApp نوی اپډیټ راغلی، دوه اپډیټ دي، نوی بالکل نوی اپډیټ دي او دا طریقې تاسو زده کړئ که نه یقینا تاسو به ډېر زیات خوشحاله شئ. تاسو ووایئ چې یار دا طریقې موږ پهلې زده کړې وې، دا ستاسو په هر ځای کې په کار راتلی شي. بوزم خپل د موبایل سکرین ته او هلته ګرته ښیم چې دا دوه طریقې څنګه دي د WhatsApp او کوم نوی اپشن په WhatsApp کې راغلی، کوم نوی اپډیټ راغلی په WhatsApp کې. یقینا چې تاسو به د هغې لپاره لکه ډېر زیات خوشحاله به شئ. دا ستاسو ولې چې په کار راتلی شي، ډېر زیات په کار راتلی شي. په هغې کې یو اپشن چې کوم دی که نه هغه ډېر زیات امپورټنټ دی ولې چې هغه مطلب تاسو د هغې شي نه تاسو تنګ یې او نن تاسو د هغې نه زه چوټکاره در کوم د هغې نه به تاسو نن خلاصوم. په WhatsApp کې داسې اپشن دی نن ښه ډایرکټ بوځم او دا دواړه طریقې درته ښیم. ویډیو به زما سره د اخره پورې ګورئ او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ. راځئ ځو موبایل سکرین ته او هلته کې ټوله طریقه زده کوو. راځئ ګورئ ښه بالکل زبردسته طریقه ده او ډېره زیاته اسانه ده. دا زما موبایل سکرین دی، تاسو به ټولو نه مخکې ورشئ خپل WhatsApp ته. زه خپل WhatsApp ته راغلم، دلته کې ګوره تاسو بره په سرچ کې ولیکئ، تاسو به څه ولیکئ یو چې تاسو څنګه ولیکئ دلته کې به تاسو ته لومبی ستاسو نمبر راشي. دا نوی اپشن راغلی په WhatsApp کې دا وګورئ. دی کې ما دا ځان له بلها شاعرانې دی کې ما ځان له دا کاپي کړلي، دا چا سره شیر کېږي نه، دا به صرف زما سره شیر کېږي. صحیح شوه. دا یو شروع کې تاسو ولیکئ یو، دا زمونږ WhatsApp راغی، دا شروع کې دا زما WhatsApp دی، شروع نمبر تاسو ته ښکاري، دا زما لیکلی دی، اخر کې لیکلی یو. نو دا چې دی په دې کې مطلب تاسو ځان ته تصویرانې یا ویډیوګانې تاسو ځان سره مطلب ایښودل غواړئ، چاته لیږل نه غواړئ، نو دا ستاسو سره په WhatsApp کې محفوظ پراته بالکل. دا به چا سره شیر کېږي نه، ستاسو سره به پراته ستاسو په نمبر کې. هغه دا د دې ټولو نه زیاته غټه فایده دا ده که دې کې تاسو سره موبایل پیکج ای او که نه ای، خو دا میسج چې تاسو په خپل WhatsApp کې تاسو ځان ته څه لیږئ که نه، نو هغه به ډایرکټ بالکل دې کې ځي او تاسو سره به دا بالکل محفوظ پراته وي. صحیح شوه. اوله طریقه. دویمه طریقه، ډېر زیات ملګري دا خبره بار بار کوله، موږ وي موږ تنګ یو، موږ تنګ یو. د څه شي نه تنګ یای؟ وی یار موږ خلک په ګروپونو کې اډ کړي، په WhatsApp ګروپونو کې موږ خلک اډ کړي او موږ په هغې کې خو ډېر شي خلک یې، په هغې کې ډېر شي کسان یې، ډېر شي ممبر یې په هغې کې اډ شي او د ورځې ډېر شي ویډیوګانې یا تصویران نه لېږي او هغه ټول په مخه روانې زموږ ګیرلۍ ته. روډ زموږ د ګیرلۍ نه سمندر جوړ کړی، هر شی راځي زموږ ګیرلۍ ته ځي. ډېر زیات تنګ یو. اوس که تاسو په ګروپونو کې اډ کړئ، که تاسو ته څوک هر شی رالېږي هغه به تاسو سره په WhatsApp کې پاتې کېږي، ستاسو ګیرلۍ ته به بالکل نه ځي. هغې لپاره موږ چې کوو هغې لپاره موږ د 3 ډاټ بر استعمال کوو، دې باندې به کلیک کوو، که دا په سیټینګ باندې به کلیک کوو او دلته کې موږ سره یو اپشن دی چیټس، په دې چیټس په کلیک کوو او دلته کې موږ ته یو اپشن ښیي میډیا ویزیبیلیټي. په دې زه کلیک کوم، پوه شوې. دا یوې دا به تاسو سره داسې آن وي، دا به تاسو ځان سره داسې آپ کوي. ما پیله نه آپ کړلی، صحیح. دې نه ډېر زیات تنګ وم. دا میډیا ویزیبیلیټي دا تاسو سره به داسې آن وي، دا به داسې آف کوي څنګه چې ما اپ کړلی. نو اوس په تاسو ته په WhatsApp باندې هر څوک که څه شی هم رالېږي په تاسو سره په WhatsApp کې پاتې کېږي، ستاسو د فون ګیرلۍ یا ستاسو میموري کارډ ته به بالکل نه ځي. ډېره زیاته مننه کوم د ویډیو کتلو، د مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او داسې ویډیوګانو لپاره پیج ځان سره فالو کړئ او چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د خدای